سلامونه او نیکې هیلې قدرمن لیدونکو، هیله منم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ دغه مجموعه درسونو ته. په ننني درس کې غواړو د لسا ټولز په هکله بحث وکړو چې لسا ټولز څه ده او په کوم طریقې سره موږ او تاسو استفاده کولی شو او چیرته موږ او تاسو ته په درکړي. دغه تصویر چې ما په تلګرام کې تاسو سره شریک کړی دی او لینک یې په ډسکریپشن برخه کې شته. که چیرې غواړئ تاسو له دې څخه استفاده وکړئ، ډسکریپشن برخې ته لاړ شئ او ځان ته یې ډاونلوډ کړئ او زموږ تلګرام چینل او یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځو نن د لسا ټولز څخه په استفادې غواړو چې دلته بعضې اجسام دي هغه کاپي کړو. موږ او تاسو سره دلته که چیرې کلیک وکړئ په دغې آپشن باندې، دلته د لسا ټول په نوم، بل د پالیګون لسا ټول په نوم او د میګنیټیک لسا ټول په نوم موږ او تاسو سره آپشنونه شته دي. موږ او تاسو د دې خاطر راځو لومړی د لسا ټول څخه استفاده کوو. راځم یو کلیک دغلته کوم، اجازه راکړئ، بل کلیک دغلته کوم او یو ځل ماته که چیرې زه راشم دغه لیر باید انتخاب کړم. اوس هم راځو د لسا ټول څخه په استفادې بخښئ اجازه راکړئ. زه راځم دغسې دغه خپل ماوس کیکاږلي حالت کې نیسم او راځم دغه جسم انتخابوم. دا مې انتخاب کړ. راځو قدرمنو لیدونکو د کنټرول سی او کنټرول وي څخه په استفادې دغه جسم کاپي اخلو. راځو د موفز په واسطه دغه جسم څه کوو، کوچنی کوم او موف کوم. زه راوړم مثلا دا دغلته ځای په ځای کوم. دا هم د لسا ټول څخه د استفادې مورد و. اوس هم راځو د پولیګونل لسا ټول څخه استفاده کوو. موږ غواړو دغه تصویر چې دغلته قرار لري دغه یو کاپي واخلو. نو راځو د دپاره دغه تصویر زه دغلته تقریبا څه به برابر کړم. راځو د پولیګونل لسا ټول څخه په استفادې دغه تصویر زه دغلته کلیک کوم. دویمه برخه راځم دغلته. که چیرې موږ او تاسو شفت بټن کلیک ونیسو په یو مشخص او معلوم زاویې سره موږ او تاسو ته انتخابیږي. زه دغلته کلیک کوم، راځم دغه برخه کې شفت بټن کلیک نیسم. که چیرې موږ او تاسو حرکت ورکړو 45 درجې موږ او تاسو سره څه کوي قدرمنو لیدونکو، 45 درجې موږ او تاسو سره زاویه جوړوي. په هماغه کې موږ او تاسو کولی شو انتخاب یې کړو. دلته شفت بیا نیسم او په دغه برخه کې یو کلیک کوم، راځم دغه برخې ته اجازه راکړئ د بیک سپیس په واسطه موږ ګورئ موږ او تاسو نه غلط کلیک وشو. د بیک سپیس په واسطه بیرته کولی شو چې موږ او تاسو څه وکړو، شفت بټن زه نیسم، یو کلیک دلته کوم، راځو بره او دغلته کله چې یو بل سره ونښلي تاسو وګورئ یو علامه موږ او تاسو ته ورکوي. هماغې ماوس سره که چیرې تاسو وګورئ دغلته اوس نشته. کله چې دې سره یو ځای کیږي یا جسم تړل کیږي شفت بټن نیسو او کلیک وکړئ. دغلته زموږ او ستاسو تصویر انتخاب شو. راځو بکګراوند انتخابوو د کنټرول سی او د کنټرول وي په واسطه یو بل جریان اخلو. بیرته دغه د کنټرول منفي علامې په واسطه دغه کوو او موف علامه انتخابوو. راځو دغه تصویر ځای په ځای کوو، مثلا دغلته به ورته قرار ورکړو او ترڅنګ یې راځو د کنټرول په واسطه دغه لیکنه هم موږ او تاسو اخلو د لسا ټول څخه په استفادې. زه دغه جسم انتخابوم، اوس د بکګراوند انتخابوو، کنټرول سی کنټرول وي، دا هم راوړو د موف په علامې په واسطه یا آپشن په واسطه په بخښنې سره د کنټرول ټي په واسطه ایډیټ کوم. دغه روټیټ به کوو، تقریبا دغه اندازه کې به یې روټیټ کوو. لږ څه به یې سایز هم کوچنی کړم. بیرته به د موف په واسطه دا ځای په ځای کړو او دغسې که چیرې تاسو غواړئ چې لږ څه زوایا یې مناسب شي، مثلا 90 درجه دغلته قرار واخلي. نو دغسې کولی شو چې درنو لیدونکو له دې څخه په استفادې د لسا ټول د علامې څخه یا د لسا ټول د کنټرول صفر په واسطه ځای په ځای کوو د لسا ټول د استفادې موارد موږ او تاسو سره دغه نور. درنو لیدونکو بیا هم دغه تصاویر که چیرې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ، ډسکریپشن برخه کې لینک شته دی، تاسو کولی شئ له هغې څخه یې ډاونلوډ کړئ. ښه وخت، ښې چارې، سلامت اوسئ.